تورخم د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده چې له څو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت له لوري تړل شوی او له امله یې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان رسېدلی. سوداګر وایي په تازه میوو بار موټرې یې خرابې شوي او په جلال آباد ښار کې یې په نیمه بیه پلورلي. ټول مالونه وراسته شو، انګور، پیاز، هندوانه، خټکی، دا ټول تباه شو. زموږ د افغانستان تجارانو په لکونو سلونو لکو تاوانونه ورته رسېدلي دي او لا روان دي. دومره تاوان شو تجارو کې مجبور مکلف ته دیکان هم غرق شو، چا چې ورسره مزدوري کړې ده دا تجار تښتي د دا مزدوري ملاړه، دا به کور ته څه غریبي راوړي، دا به 2 میاشتې 3 میاشتې په پټو کې مسافر هلته به کار کوي. په ورته مهال هټیوال وایي چې د تورخم له جګړې وروسته د پاکستان حکومت له لوري دروازه تړل شوې چې دوی ته یې میلیونونه افغانۍ زیان رسولی. دوی له حکومتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې د یادې ستونزې د حل لپاره د جدي هڅې وکړي. موږ د پاکستان د حکومت نه احترامانه خواهش ده چې باید اقتصادي جنگ په سیاسي جنگ باندې وانه لري. په سیاست کې د حکومت د خوانه چې هر څه کیږي هغه دوی کار دی، ولې باید زموږ تجارت قرباني د سیاست نشي. ننګرهار کې بیا د سوداګرۍ خونې مسؤلینو د اوښتي زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو د تازه میوو سوداګرو ټولنیزې اتحادیې مسؤلین وایي چې سوداګر سخت زیانمن شوي. دوی وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو پر مهال ترانزیتي لارې تړي چې دې سره افغان سوداګر او هټیوال سخت اقتصادي ضربه ګوري. دا خبره یو ځل نه دی چې نه دی، څو ځلې دا مسایل تکرار شوي دي. ستاسو به په یاد دي، د خلکو په یاد دی چې تیر کال کله چې د قندهار د انارو سیزن شروع کېده نو پاکستانیانو په پالمه باندې په سپین بولدک کې جګړه شروع کړه تر څو هغه انار ټول د منځه ویست. پاکستان د حکومت د خوان البته دروازه تړل شوې ده. د افغان تجارانو دهقانانو میلیارډونه افغانۍ تاوان لیدلی تر اوسه پورې. د خبرو د لارې زر تر زر د خلاص کړي چې زموږ دهقانان تجاران نور متضرر نه شي. دا په داسې حال کې ده چې 8 ورځې وړاندې افغان حکومت تورخم کې یوه پخوانۍ پوسته ترمیموله چې د پاکستاني ملیشو له لورې پرې برید شوی و او له هغې وروسته د معلوماتو له مخې پاکستان د تورخم دروازه د سوداګرو او ولسونو پر مخ تړلې. غوښتنې دا دي چې سوداګري دې له سیاست وژغورل شي تر څو افغان سوداګر نور له زیان سره مخ نشي.